زه یې ټول نشه کړمه ښکاري شرابي لړه زه یې ټول نشه کړمه ښکاري شرابي لړه توره غنم رنګه ده توره غنم رنګه ده توره غنم رنګه ده هر وخت کوا د محبت خبرې هر وخت کوا د محبت خبرې ورکې که مړه د نفرت خبرې زما او ستا یاري جوړېږي ګوره زما او ستا یاري جوړېږي ګوره که ښکل یې وکړي یو ساعت خبرې سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات او محبتونه او ښه ساعتونه مې ومنئ ملګرو ارشد ندان یم د خپلې ادبي پاڼې د خیال مازدیګر سره د یو نوي پروګرام او د یو نوي زلمي شاعر سره راغلی وم میخیلو کلي ته چېرته کې زموږ ګران ملګری احمد همدرد صاحب د خپل ژوند سپې سبا کوي هغه سره مو یو ښایسته مرکه را جوړه کړې ده د هغه نه به شعرونه واورو هغه سره به خبرې اترې کوو راځئ ملګرو چې همدرد صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم همدرد صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم ډېره شکریه ده کوم تاسو ارشد ندان صاحب چې خپل قیمتي وخت موږ ته وایستو او موږ ته مو راکړو ډېره زیاته مننه همدرد صاحب د موږ مینوالو سره چې خپل لنډه غوندې پېژندګلو وکړي نو دا به ډېره ښه وي ما احمد نواز مې نوم دی د مومنخیل اوسېدونکی یم تخلص مې همدرد خټک دی ډېره مننه همدرد صاحب موږ مینوالو ته دا هم که چې تاسو شاعري د کوم سن نه شروع کړي ده څومره ټایم مو کې شاعري کوئ او تر اوسه به مو څومره مواد لیکلي وي شاعري آغاز مو 2014 نه کړې ده تقریبا زه 9th کې وم که نه او شاعري مواد خو ډېر ده نظمونو کې مو کار کړی ده غزل کې مو کار کړی ده خو تعداد پاته یا نشته ډېر د مواد همدرد صاحب د خوښې صنف کوم ده نظم زیات لیکي او که غزل زیات لیکي کوم یو شی مو ډېر زیات خوښي ډېر زیات خو چې خوښ ده هغه مو غزل ده او غزل کې مو کار ډېر کړی ده نظمونه مو تقریبا داسې 2-3 لیکلي دي همدرد صاحب دا چې ورته واضحه کوي چې استاد مو شته او که نه چا نه مو دا ادب زده کړې کړي دي شاعرۍ ولا آغاز چې هغه خو ما خپله شوق و اواله نه خپل ټیلنټ باندې مو شروع کړي وه خو وروسته استاد مو چې و بیا هغه رحمت الله خټک صاحب و هغه اوس هم استاد د استاد یې ګڼم بقي د پښتو ادب څومره شعرا دي هغه ټول زه خپل استادان ګڼم ډېره مننه همدرد صاحب موږ مینوالو سره من څه ډالۍ کوي چې یو غزل به در سره شریک کړم د غزل نه مخکې یو شعر ده ما یریږه ما شرمیږه محبت کې اشنا ما یریږه ما شرمیږه محبت کې اشنا په مونږ که ټول کلی خبر شي اشنا څه به وکړي د غزل مطلب ده چې ښکاري چې ځواني لړه ښکاري چې ځواني لړه ښکاري زندګي لړه ښکاري چې ځواني لړه ښکاري زندګي لړه نظم مایکدې په لور نشته مستی لړه مننه نظم مایکدې په لور نشته مستی لړه دلته مې اوس ولیده ښکاري اسمني لړه زه یې ټول نشه کړمه ښکاري شرابي لړه زه یې ټول نشه کړمه ښکاري شرابي لړه توره غنم رنګه ده نن مازدیګري لړه لاړه له همدرد خټک ښکاري شاعري لړه لاړه له همدرد خټک ښکاري شاعري لړه ډېره زیاته مننه چې د موږ مینوالو سره مو دومره ښایسته کلام شریک کړو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو دومره ټایم راکړو په دومره لنډ تنګ وخت کې ډېره زیاته مننه مینوالو دا همدرد خټک صاحب چې تاسو ته خپل ښایسته کلام ډالۍ کړو ډېره زیاته مننه چې چېرته وئ ملګرو ښاد او باد اوسئ خوشحاله اوسئ خپل ژوند ته تر و تازه اوسئ او د بل پروګرام په انتظار کې اوسئ والسلام